د قطر په 2 ورځنیو بین الافغاني خبرو کې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د میرمنو ګډون د سولې پروسې ته میرمنې تر بل هر وخت زیاتې هیلهمندې کړي دي. کندهارۍ میرمنې وایي د سولې په مهمو کورنیو او باندنیو کنفرانسونو او غونډو کې د میرمنو حضور د هغوی رول ته په سیاسي صحنه کې د جګړې د ښکېلو لورو لیوالتیا په ګوته کوي. میرمنې وایي د سولې د همغږو هڅو مخته تګ کې د ښځو رول مهم دی. په دې کلي کې چې هغه کورونه چې زموږ سره مرسته کوي د سولې په برخه کې پر هغو باندې مې غږ دغه دی چې نور هم دغه ځینې خبرې چې په مملکتو کې په کلي په کورو کې جوړیږي او هغه زموږ سره کومک کوي هغوی باید واقعیت د سولې په عرصه کې زموږ سره کومک وکړي. د اسلامي نظام حاکمیت، اجتماعي او سیاسي عدالت، د وګړو اساسي حقوق، د ملي وحدت، خپلواکۍ او ارضي تمامیت هغه ارزښتونه دي چې ټول افغانانو ته تعهد لري. افغان میرمنې همداراز وایي چې د خپل رول څخه په استفادې به د جګړې تر ښکېلو لورو د سولې غږ رسوي او دغه پروسې د بشپړې بریا او وربند پورې به خپلې هڅې جاري ساتي. پر همدې مهال دیني عالمان وایي هغه سوله باید ونه سي چې تیرې لاسته راوړنې پکښې له منځه وړل کېږي. موږ سوله غواړو، تر اسلام تر چتر لاندې غواړو، نو به ټول په امن کې انشاءالله تعالی. او که سوله داسې سوله غواړو چې د ښځو حق هم پکښې ورک شي، د دیموکراسي یا چې تر دې تر چتر لاندې دا سوله ایزانو مه منئ، مې ورسره کوئ. که موږ اوس قرآن پورته کړو او په قرآن باندې عمل وکړو بیا قتل قتال نشته په مابینځ کې. د هر چا حقوق پکښې معلوم دي، د نر، د ښځې، د مېړه، د ماینې، د ورور، د اولادو، د والدین، د دې ټولو حقوق په قرآن عظیم شان کې دي. میرمنې داسې مهال د افغان سولې پروسه کې وروستۍ پرمختګونو کې د میرمنو د ونډې زیاتوالي ته هیلهمندي ښیي چې د قطر او مسکو د غونډو ترڅنګ د هېواد دننه او بهر په یو شمېر نورو غونډو کې هم افغان دولت او امریکا د ښځو د ونډې پر زیاتوالي ټینګار کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د افغان سولې په اړه د قطر وروستۍ غونډه چې میرمنو هم پکښې کې برخه لرل ګټوره بللې.